که زه تا ته وایم افغانستان دا زه سره تللی یم نه، زه خپل کور هم نه پېژنم چې راغلی یم. نو اوس به زه افغانستان حکومت نه هغې نه به زه څه پوښتنه وکړم؟ هغه به ماته څه توره وکړي چې ورشي ورور هغه به ماته څه شی وکړي، ولا کرته څه شی وکړي. خپل کور کې کار کوه اډۍ کې هغې ته دې نه پرېږدي. هلته هسې ظلم شروع دی، دلته دې ظلم شروع. ګناه موږ کړې ده، ګناه موږ ځکه کړې چې 40 کاله جهاد اخر انجام دا راووت. پوښتنه مو حکومت نه دا ده چې موږ یعنې دغه جرم تېر کړی وي. ساړه دي، د چا سر کوټه نشته، دلته بې دې ټیم نه تېرېږي. نو هغه په هغې وارو کې به څه تېر شي؟ پېښور او کابل دواړه دوه یاران دي، لکه دوه سترګې په یو مخ د جانان دي. د دنیا د آبادۍ دعوې دروغ دي چې تر څو د پښتنو کورونه وران دي. د پښتو ډیجیټل مینوالو ذاکر الله دا وخت په هنګو کې یم، دلته کټکاڼې کیمپ ورته وایي. د دې نه چې کومې کډې دي هغه افغانستان ته روانې دي. دلته ما سره مشران موجود دي، د هغوی احساسات معلوموو چې هغوی کم وخت راتلل، څه احساسات لرل، اوس دلته هغوی چې کوم ژوند تېر کو د هغې په حوالې سره د هغوی څه خیال دی، او همدغه شان چې کله اوس دوی کډې باره یو ځي د هغوی څه احساسات دي. السلام علیکم، او خپل نوم راته ووایه. وعلیکم السلام، زما نامه جي سید علي ده. جي سید علي صاحب دا راته ووایه چې دلته څومره موده وشوه پاکستان؟ دلته داسې وایي چې 15 کاله وشو. تاسو چې څه وخت هلته راتلئ افغانستان نه چې کله انقلاب راغی او دلته تاسو راتلئ، نو څه احساسات مو او تاسو څو تنه وایي چې د هغې ځای نه را روان شوي؟ هغې ځای نه چې موږ را روان شوي وو به داسې وه چې 6-8 تنه واشه. ښه، اوس چې د خیره سره ځئ څومره خلک ځئ؟ وایي چې دا میز راوالې او زه دا خپل 8 کسه حساب کړم، ما ته اوس په خولې باندې نه دیږي، دا د 6 کسان وي. صحیح. دا راته ووایي چې دلته کم تاسو اوس حکومت درته ووایي چې تاسو لاړ شئ افغانستان ته او دغه کیمپ خالي کېږي، دې نه کډې روانې دي، نو په دې حوالې سره څه وایي، څه مشکل لرئ دا وخت دی؟ نو مشکل دا دی، دا ټوله دنیا ګوري، خو دا چې دی صفا خبره رامانې کوئ، دا تاسو دا شی ګپ شپ دی چې ګپ شپ نه وي. دا سیله وګوره، دا زموږ 40 کاله انقلاب وګوره، دا زموږ دا ولږې تندې وګوره. د اخر د جهاد نتیجه په دا شوه چې د سر کوټه نشته دی او ته ځه اوسه صحیح ده. زو کور آباد دا مېلمستۍ په دا رقم نه وه په کار لکه دو چې موږ ته اوس راکړه. موږ دا نه وی کور آباد بچی ولئ، خو داسې بې عزتۍ سره تګ زموږ نه په کار لکه دا دو چې موږ سره اوس دا کوم راوی کوي. نه دا اسلامي طریقه ده، ولا چې هغه یهودیان هم که داسې رقم ته کار وکړي. خو زه دا وایم چې دا شی سر ځکه نه نیسي چې صفا خبره درته وکړم راغلی اوس ما اوس قسم پر کلمه درته وکړم چې ما سره کرایه نشته، ما 50 کاله کار وکړ، راشه زما 80 لکه روپۍ هلته ایسارې دي، 2 ټیلر مې د انګورو هلته خراب شو، ما سره په دومره سرمایه کې اوس که به د لارې کروي مسلمان باندې او دلته راپسې دی چې وځه راشه زما پیسې دي اړت کې سړی ورته ښیم حکومت ته چې ما داسې وباسې راشه ما ته سړی درته وښیم په نیمه یې راته وباسوله که دي 3.5 لکه ستا هېڅ او دا 3.5 لکه راکوه سړی درته وښیم دا هېلپ ورسره وکړه که نه، دا هېلپ هم رسره نه کې او نور کورونه وران که. نو مسلماني خو په دا رقم نه ده، خو دغسې راغلی یم او همداسې به ته ځم. دا 50 کاله زما هسې لاړه، ماشومان مې دلته سکولونه ویلې دا هسې لاړه. انسانیت خو دا شی نه دی، مسلماني خو دا شی نه ده لکه دا اوس روی چې موږ سره کوي. مسلمانه ته خدای دا د کیمپ ولاړ دی، بجلي دې رمانې کټ کړه، لارۍ ولاړې دي پرېږدې مې نه، قرضه مې همداسې بنده ده. دوکانونو مالک ته وایه چې ما هغه ته نیواله زما غونډ هستي او زندګي هم دا وه چې دا 500 کالو کې دا مانه اوس بازار کې پاتې شو، دی وځم هم نه په دا وتلی یم راشه قسم حق نه لري چې 80 لکه روپۍ زما قرض دی او ما سره ما باندې د پردۍ پیسې وي، ما باندې د سکر 32 لکه روپۍ وي سیندي ما لې ولاکې وخورم او په ما چې پرون مې ور ولېږلې وی تا ته خو ما ټلیفون نه دی کړی، پنجابی دی سیندی دی، ما ور ولېږلې چې ما صحیح وخت تېر کړی، زه د چا حق نه خورم، مسلمان ما پر مسلمانۍ په طریقه راوتلی یم. اخر انجام زموږ دا شو چې اوس دغه حالات. نو دا خو مسلماني که تاسو ته کار ووایو که نه بس څه وایو نور به څه درته وایو. غوښتنه څه ده حکومت نه؟ غوښتنه حکومت نه دا ده چې موږ یعنې دغه جرم تېر کړی وي، ساړه دي، د چا سر کوټه نشته، دلته بې دې ټیم نه تېرېږي، نو هغه په هغې وارو کې به څه تېر شي. اپل او څه سهولیات به وي؟ تاسو کورونه شته دی؟ نشته کورونه چې بیا به خفه وي، ولې به خفه وي؟ په 100 کې په 0 کې یو کور څه کې چا دی هغه مو حساب هم نه پرېږدي، هغه خپله پکې نه ځایږي. ما درته ویل زر ته کسان کوم اته کسه راغلی وم چې دلته اوس کتابچه راواله نو چې زر ته خپل په امیر شمارم زه په خولې نه شم سپارلی،
ځکه چې موږ ورونه شو زامن دی او کړوسی دی ځکه 50 کال وته سړی غب شپ خبر خو نه ده مو خو داسې نه ویل چې داسې کار میاشت تېره تېرې نرمي راغله کومه سرمایه چې د هغه خښه کړمه وروره بار ما پله دې پله لینډ برابر کړمه په درېیمه میاشت ته بیا ویې چې راله ما چې راوځه دا دې ټیم دی نو د خدای ظالمه که دا روجې پورې دغه یخ تیر شي دغه زموږ ته مطالبه ده چې دغه یخ تیر شو که دا موږ نور پرېږدي والله نوم د خدای دی چې والله نوم د خدای مې درته وکړي دومره نور تنګ شوی یم که نه چې د هر څه نه نور تېر یم ځکه تېر یم چې څه سر نه لري نو زه دومره والله که بیا سلی ملکه دا چې دا ماته کوم نظر کوي بله ورځ باندې منډه راغله ښځې ولیدې چوک کې زه مومه او ما دې ځان ته لیده چې زه خو په آیا دپاره راغلی یم نو دا څه ټوکه ده نه مې مرګ کړی نه مې درد کړی دی د حکومت ته زموږ دا هیله ده که زموږ د کیم نه تا ته ضرر وي یا څه درته اوسه پورې ضرر پیدا شوی وي راشه زه د ما حلال که ما نه سر کټ کړه نو چې نه لږ انسانیت را سره وکړئ لږ په انسانیت طریقه سره لاړ شئ زه دغه شپېله کو ته داسې حیران یم چې دا هېڅ پیدا نه کوي نو هسې موږ نه هغه د خولې نه کفر وباسئ خو هېڅ پیدا نه کوي ځکه پیدا نه کوي چې بین الملل ته زه دا حیران یم چې ته دا بین الملل په څنګه نو ته خو راشه ته موږ وګوره بین الملل چې دا زموږ څه حالات دی څه حساب دی صحیح د افغانستان حکومت نم څه غوښتنه ده ځکه چې پاکستان حکومت خو بس وایي چې دی به چې کوم دی ځي هلته تاسو ته باره څه داسې سهولیات چې جوړ شي تاسو ژوند به سره اسان شي که زه تا ته وایم افغانستان دا زه سره تللی یم نه زه خپل کور هم نه پېژنم چې راغلی یم نو اوس به زه افغانستان حکومت نه هغې نه به زه څه پوښتنه وکړم هغه به ماته څه توره وکړي چې ورشي ورور هغه به ماته څه شی وکړي ولا کرته څه وکړي خپل کور کې کار کوه اډۍ کې هغې ته دې نه پرېږدي هلته هسې ظلم شروع دی دلته دې ظلم شروع ګناه موږ کړې ده ګناه موږ ځکه کړې چې 40 کاله جهاد اخر انجام دا راووت د دواړو حکومتونو نه خو ګیلې شته دی د دواړو عام چې کوم خلک دي دلته چې کوم ولس دی په هنګو کې یا په پاکستان کې دا د عام خلکو سره ژوند تېر کړو هغوی والله چې دا خلکو ته زه دا ځان حلال کړم که نه دا ځان او دا یې نه دا خلکو ته زه ورکړم چې دوسه نیکي پوره نه کړم نیکي د عام د خلکو او نور د حکومتونو خپل کار دی زه خپل نوم نشم لیکلی زما ځکه چې انقلاب دی نو تعلیم به ما څه کړی سبق به ما څه ویلی وي خو ښه 40 کاله مې تېر کړي دي څه عزت کې 40 کالو کې ما کچرې نه ده لیدلې څه شی دی چې لانجه نه کوم که یو سړی ورته تیزه خبره وکړي غلی شم چې ما ورکې که او که ووایم که هلته زما د دو دغه جارو چې وایي چلیږي او زما نه چلیږي نو چې نه چلیږي نو مسخه دا دی چې خپله ځاني ماني چې والله نوم د خدای دی چې راته ووایي چې دغه د مشر د پاکستان کوم یو دی چې راته ووایي چې قرآن راته په دې میز کې دي که نه چې ماجره 40 کاله غونډ عمر که تېر مې که خدای تعالی دی چې وخت ما د په هماغه ورځ د ولږې نه مړ کړي زه راغلی یم مړ عزت لپاره سړي داسې بنګړیوالتوب ته خو نه یم راغلی لکه دا کوم چې په موږ باندې راغلی دی د خدای نه ویرېږئ که څه وسم کېږي مخکې که نور ډېر الفاظ په زړه کې لرم خو که ووایم نو به داسې ده چې هغې نه پیدا نه لري خو زه ترې خوشحاله یم بس دا نیکي سره وکړه عام نه دا عام ولس نه ډېر خوشحاله یم اینه ورکړم هم زما به د دعا په زه پوره نه کوم ډېره مننه باد اوسئ جی د پښتو ډیجیټل مینوالو تاسو دوی خبرې واورېدې د دوی همدغه یوه غوښتنه ده چې کم دا سخت جمع دی او ډېر سخته یخني ده په دې کې دوی ته په تګ کې ډېر زیات مشکل دی دوی د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې لږ شان 2-3 میاشتې ټایم دې ورکړی شي چې دغه روژه تېرې شي او موسم نارمل شي نو بیا دوی هلته هم په کولو ډګرې باندې یا په خیمه کې ژوند کولی شي او د دې ځای نه چې څه وخت دوی ځیم په لاره کې به هم ورته مشکل نه وي په دغه خپرونه کې هم دومره بیا به میلاویږو ذاکر الله اجازت ورکوي د الله په امان